په خوست کې 19 ارادې غلا شوي موټر چې کالونه پخوا په دغه ولایت کې له خوست میشتو څخه بدرکه شوي وو د امونیا قومندانۍ اړوند ترافیکو مدیریت له لوري تثبیت او بیرته خپلو مالکانو ته وسپارل شول. د ترافیکو مدیریت منصوبینو ویل دوی ته د غلا شویو موټرو 250 نورې عریضې هم ورکړل شوي او هڅې پیل کړي څو غلا شوي موټر پیدا او خپلو څښتنانو ته یې وسپاري. نو هغې د جملې نه اووه موږ مکتوبې لګلې دي نورو ولایتونو ته 11 موټر فلحال موږ سره دلته تاسې ولیدل چې په مدیریت کې اوس خپلو مالکینو ته د جنایي د طریقې سپارل کیږي. دغه غلا شوي موټر چې د ځینو کسانو له یاده هم وتلی وو مالکانو یې د ترافیکو مدیریت له مسؤلانو مننه وکړه چې دوی ته غلا شوي موټر بیرته پیدا او په واک ورکړل. چې موږ ته دا ورک موټر پیدا شو ډېره غټه مننه کوو چې مو ته زنګ ولی دی موږ هېڅ په وخت کې نه راتلل چې داسې به شوی وي چې مو ته به خپل موټر پیدا شوی وي او مو ته به یې وسپاري کې چې 4 کوله 5 کوله وتل دي چې مو موټر ورک و اوس پیدا شوی دی ډېر خوشحال یم ډېر خوښ یم چې دا موټر پیدا شو. تقریبا نه کوله چې موږ دا موټر په زیر زروا کې نیولی و هېڅ پاته نرته لګېده چې مو موټر چېرته دی چېرته وي هېڅ دا مې ذهن ته نه راتله چې موږ خپل موټر بیا لوستر سي د اسلامي امارت نه ډېره مننه کوو چې موږ خپل موټر په خپله وسپارل. د ویلو دا چې لا دې وړاندې هم د ترافیکو مدیریت 250 غلا شوي موټر د سټیکر پروسې له لارې تثبیت او خپل اصلي مالکانو ته سپارلی وو.